تازه او ښه خبر د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې چپلاسي ورو توپ اچونکی یورن پورټین تېره شپه د خپل میرمنې سره یو ځای اسلام ومانه او نوموړي پر خپل ځان نوی نوم عماد ایښی دی. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې د غازي امان الله خان سترې لیسټ ای سیالۍ د 5 لوبډلو او ګڼو ملي لوبغاړو په شتون کې د روانې مې میاشتې له 25 نیټې څخه د جون میاشتې تر 12 نیټې په کابل کې ترسره کړي. یاد لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره یو معیار په یو ټیسټ کې بریالي کېدل دي او له ټولو هغو لوبغاړو چې په تېرو شپږو میاشتو کې د یو ټیسټ نه وي ورکړی او یا نه وي بریالي شوي دغه ټیسټ د راتلونکي مې میاشتې په 18 نیټه اخیستل کیږي او له یاد ټیسټ وروسته به بریالي لوبغاړي لوبډلو ته غوره شي. بل ښه خبر د هندوستان آی پی ایل لیګ له ډګره راشد خان چې له 2018 کال راهیسې حیدرآباد لوبډلې سره لوبیږي کال تر بلې په منډو ورکولو کې کموالی راځي. روان کال په 5.06 اکانومي کې روان دی. 5 وکټې او 14 اورونو کې 240 بالونه ډاټ کړي. نن د آی پی ایل په لومړۍ لوبه کې چینای او بنګلور او همدارنګه په دوهمه لوبه کې بیا حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ کیږي.